د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مه شئ، پام وکړئ د نن ورځې لاندو مهمو وروستیو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. دفاع وزارت وايي افغان ځواکونو د هیواد په 90% خاوره حاکمیت لري. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ډیری برخه خاوره د کنټرول دعوا کوي او په دې وروستیو کې یو شمېر کورنیو بهرنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې د افغانستان پر ډیره برخه خاوره طالبان کنټرول لري. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ویلي چې افغان ځواکونه د هیواد په 90% خاوره کنټرول لري او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. نوموړي ملت ته د صبر کولو په غونډه کې د خبرو پر مهال د غرض ویلي چې د سولې په خبرو کې به په امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ راز معامله ونه شي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې هیڅ ستونزه نشته او په وینا یې 90% نظامي عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي. میاخیل زیاته کړې د طالبانو د زندانیونو خلاصون سره تمه ده چې طالبان به تاوتریخوالی راټیټ کړي، خو له بده مرغه داسې ونه شول. لغمان کې د پلاستیکي لوښو د تولید لومړنۍ فابریکه فعاله شوه. په لغمان ولایت کې د پلاستیکي لوښو د تولید لومړنۍ فابریکې نن د 1 میلیون افغانیو په پانګونې سره خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدي نن سهشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دا کارخونه چې په معیاري ماشین آلاتو سمبال ده د لغمان ولایت د مهترعلم بابا ښار په 600 متره مربع ځمکه کې د پلاستیکي لوښو بېلابېل ډولونه جوړوي. نوموړي ویل چې دغه فابریکې د یاد ولایت سلګونه اوسیدونکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي. دغه کارخونه په 24 ساعتونو کې له 500 کیلوګرامه اومه موادو څخه د 12,000 څخه زیات بېلابېل پلاستیکي توکي تولیدوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي یاده کارخونه خپل تولید ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو ته هم لیږي. بلخوا افغان چارواکي وايي د زعفرانو سږني حاصلات نږدې 21 ټنو ته رسیدلي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وايي په 1999 کال کې په نږدې 1900 هکټره ځمکه زعفران کرل شوي چې سږني حاصلات یې نږدې 21 ټنو ته رسیدلي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي نن سهشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران پکې تولید شوي. نوموړي ویل په 1999 لمریز کال کې یوازې د هرات ولایت په 2317 هکټره ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. تیر کال 20 ټنه زعفران لاسته راغلي. د کرنې وزارت په وینا په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې دودیدو په ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت ځای نیولی او د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شوی دی. د افغانستان زعفران امریکا د سیمه او اروپایي هیوادونو ته هم صادر شوي دي. قطر له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د قطري رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق البن مجید له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي او له دوی غوښتي چې د افغانستان د سولې مسلې او په دغه هیواد کې د جګړو په پای ته رسولو کې همکاري وکړي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید بیا ویلي چې دوی د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پاکستان او قطر داسې مهال پر افغان سوله خبرې کوي چې بین الافغاني مذاکرات خورا پس پر مخ روان دي، خو نړیو جګړو د افغانانو ژوند تریخ کړی دی. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کمالوف سره لیدلي دي. د یاد شورا د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د سولې پر پروسې د بین الافغاني مذاکراتو پر بیا پیل او په تلپاتې سوله کې د سیمه ییزو هیوادونو د رول پر ارزښت خبره اترې شوې دي. بلخوا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کمالوف په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو او د پایداره او باعزته سولې پر ټینګښت ټینګار کړی دی. د ارګ د معلوماتو له مخې کمالوف نن له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د غرض د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو ور پراختیا او سیمه ییزو همکاریو هم خبرې اترې کړې دي. د نټو عمومي منشي وايي د سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړې ته لا وخت شته دی. نټو وايي لا هم له افغانستان د ټولو سرتیرو ایستلو ته وخت شته دی. د نټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ له CNN سره په تازه مرکه کې ویلي دوی د دې پریکړې ته رسیدلي چې د ټولو سرتیرو ایستلو ته لا هم وخت شته. د ده په وینا د نټو ارزونې ښیي چې تر دې دمه د سرتیرو ایستلو ته زمینه نه ده برابره شوې او که نټو او امریکا په بیړه د سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي نو د دې احتمال شته چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې شي.
واشنگټن وایي له طالبانو سره پر شوې موافقې بیا کتنه نه ده بشپړه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې. د دې وزارت ویاند پرون د دوشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل تر ټولو غوره لار همدا ده چې ټول اړخونه هغه ژمنې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون او د امریکا او افغانستان ترمنځ ګډه اعلامیه کې یادونه شوې په بشپړه توګه عملي کړي. ښاغلي بریس د غرض په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه وبلله. د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور ځکه کوي چې د ډلې خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي. د بایډن اداره د غرض د دغه تړون له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ نیټې چې د مای میاشت ټاکل شوې هم له سره خبر کوي. خو طالبان ګواښ کړی چې که په خپل وخت نړیوال ځواکونه له افغانستان ونه وځي نو ښایي پرې حملې له سره پیل کړي. د تیر کال د فبرورۍ له 29 راهیسې چې دغه تړون لاسلیک شوی طالبانو په نږدې یو کال کې پر دغو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. ډاکټر عبدالله وایي نړیواله ټولنه د طالبان اړ کړي چې له جګړو لاس واخلي. ملي مصالحې عالي شورا له نړیواله ټولنې او ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د سولې د راتګ او جګړو د درولو لپاره پر طالبانو فشار ډیر کړي. د ملي مصالحې عالي شورا له لوري د افغان سولې په تړاو د نړیوال اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کې ډاکټر عبدالله د سیمې د هیوادونو له استازو او نړیواله ټولنې سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. نوموړي په دې کانفرنس کې ویلي د امریکا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې پر مسله بیا کتنه کوي. خو ترڅنګ له نړیواله ټولنې او ګاونډیو هیوادونو هم غواړي چې د سولې لپاره پر طالبانو فشار ډیر کړي. د په وینا افغانستان د سولې یو بې مخینې فرصت راغلی دی او طالبانو ته پکار ده چې دا فرصت ضایع نه کړي او بین الافغاني خبرو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي ژر تر ژره د ملکي افغانانو د تلفاتو مخنیوی وشي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص او ملکیانو ته د تلفاتو مخنیوی وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما تازه په افغانستان کې د ملکي وګړو د مسؤلیت په اړه خپل کلانۍ راپور خپور کړی دی. په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د بیرلال لینز ویلي د دې راپور له خپرولو یې موخه ده چې د جګړې ښکې لوري د ملکي وګړو ساتنې ته متوجه کړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ختمولو لپاره ان یوه ورځ هم فرصت ده او باید ضایع نه کړل شي. د ملګرو ملتونو راپور ښایي چې په 2008 کال کې د وړم 2019 زیږدیز کال په پرتله ملکي تلفات 10% راکم شوي دي. خو ملګري ملتونه بیا هم له ښکېلو اړخونو غواړي چې ژر تر ژره جګړې ختمې کړي، د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوی وکړي او روانه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د نیوز پریس چینل لیدونکو تاسې د مهال نیوز پریس چینل څخه لنډو خبرونو ته غوږ یاست. وروستی لنډ خبر ده چې طالبانو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د یوناما راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د یوناما په راپور کې یو ځل بیا سلیقوي چلن شوی دی او د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین پکې پټ شوي دي. مجاهد ویلي چې دوی د غلطو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دا راپور ردوي او له یوناما څخه غواړي چې د ملکي تلفاتو د اصلي عاملینو په افشا کولو سره د یادو مرګ ژوبلو دقیقه څېړنه وکړي او له دغې کاملا بشري موضوع څخه سیاسي استفاده ونه کړي. درنو لیدونکو دا د نن ورځې لاندې مهمه وروستي خبرونه چې تاسې را سره واورېدل. تر بیا ښې چارې عالم عمل.